په بېلابېلو اروپایي هېوادونو کې د میشتو افغانانو یوه 12 کسیزه جرګهګۍ افغانستان ته تللې او د اسلامي امارت له چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخته ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو هڅې له بهره تللې جرګهګۍ پرې د اسلامي امارت له مشرانو سره خبرې کوي. په بېلابېلو اروپایي هېوادونو کې د میشتو افغانانو یوه 12 کسیزه جرګهګۍ افغانستان ته تللې او د اسلامي امارت له چارواکو سره په لیدنو کتنو بوخته ده. په دغه جرګهګۍ کې عملي او فرهنګي شخصیتونه راټول شوي افغانستان ته د دې لپاره تللي چې د اسلامي امارت له چارواکو سره نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازې ورکولو په ګډون بېلابېلو مهمو مسایلو اړوند غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړي. د دغې جرګهګۍ یو غړي او له رسنیو سره د خبرو مسؤل ډاکټر حکمت الله حکمت رسنیو ته وویل چې تر دې دمه د ریاست الوزرا پر سیاسي او اداري مرستیالانو سربېره د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو امر بالمعروف او نهی عن المنکر او شکایتونو اورېدو او همداراز بهنې وزارتونو له سرپرستانو سره لیدلي دي. نوموړي وویل چې د نجونو ښوونځي او د ښځو کار په دغو ټولو کتنو کې د دوی غټه او اصلي غوښتنه وه. خو نوموړی زیاتوي چې د اسلامي امارت مشرانو ته یې پر دې ورهاخوا په حکومتي اډانه کې د اداري اصلاحاتو د مسلکي کدرونو د جذب د یو ټولمنلي حکومت او د ولسونو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د کار غوښتنه او سپارښتنه هم کړې ده. ښاغلی حکمت وایي اسلامي امارت نږدې دغو ټولو چارواکو یې غوښتنې او وړاندیزونه په ورین تندي اورېدلي او ورته ویلي دي چې له خپل مشرتابه سره به یې شریکې کړي. اسلامي امارت د 2021 کال اګست کې وخت له رسېدو وروسته له 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته له تللو هم ربه ګرځولې. د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو هم له سراج الدین حقاني او امیر خان متقي سره د دې جرګهګۍ د غړو د کتنو په تړاو اعلامیې خپرې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي حقاني د دغو شخصیتونو سره لیدنه کې ویلي چې د تعلیم بحث موږ پورې اړه لري، موږ په خپله زمینه مساعدوو ځکه چې دا زموږ د خپلو بچیانو مسله ده او هیڅوک زموږ په اولادونو تر موږ ډېر مهربانه نه دي.